یو باس پدې درته کوم چې ولی او بزرگ چاته وای پدې خو به تاسو صفا پوهیږئ ولی چاته وای او بزرگ چاته وای او مونږ خلق ولیان او بزرگان د چا نه جوړ کړي تاسو خیال راغی دا خبره به بے یری او بے خوف اگر چې دا جلسم سیدانو او پیرانو صاحبانو کړي که یو چونډای په دوی پکې ولګیم خپکیږي دنه زکه چې دین اصل د سیدانو د کور شوی ٹھیک شو او شریعت تیرے گھر کی ہے شریعت تیرے گھر کی ہے حکومت تیرے گھر کی ہے شریعت تیرے گھر کی ہے حکومت تیرے گھر کی ہے سخاوت تیرے گھر کی ہے عدالت تیرے گھر کی ہے شریعت د سیدانو د کور شه ده مونږه څوکیداران او د دروازې مخ کې جارو والو والای پانګو کې هغه ورځ جلسه وا صدوت ونیم لکه خلق پکې او یو لس زره پکې شیاګان ناس او شیاګان خپنه شي نو موریدلې ده په دې نه پوهیږي چې دا شیعه وای څه بلا ده دا څه شی ده قادیانه نو موریدلې ده په دې نه پوهیږي چې دا قادیانه وای څه بلا ده دیوبنده نو موریدلې یا دغه صاحب را پاسي علماء دیوبند استاد والله کپ دې 16-15 پويږي چې دا دیوبند څه ته وي یا بریله نو موریدلې دې په دې نه پويږي چې دا بریله څه ته وي تاس هغه یو سړی مړو قبر کې چې ته ملائکو تپوس کولو چې من ربک هغه ورته سره رب کې یو قب ډوډۍ بنئ وګه ما هغه سيزونه یې اوستما ته وایي چې دا دومره لوی امراض او دومره لوی بیماری هغه زه په یو غنټه کې ستاسو مخ کې څنګه ویلې زکه یو زخم نه دی چې به جوړ شي هزار زخمونه مې په زړه دي مړ بشو یو زخم نه دا دومره بے ضمیره قوم دی د پاکستان دومره بے ضمیره چې د دوی مثال د زړې ګډې دی چې چا ورته شین بوټه د جوار او خودو هغه پسې به ناري تاسو لوارګینی دوبو مطالبه د چا نه کوي چې د لندن نه میمر روانه شي نو دلته ورته تاسو لکونه روپۍ هغه ته د متیازو په ځای لګوي تاسو هغه نه چې گورنر په دوره راځي نو په ګډانو مرتبلو پټیه چولی او صاحب لاس ته تیر کا چې خدای مبارک کی تب وای چې دا گورنر داسې د نظام الدین اولیاء خلیفہ دی چې دا غلا څورته وای لاس په تیر کی چې مبارک شي زبا مطالبه ولیکو زما چې په خار کې کار پیښ شي او د پیښور افسر ته ټلیفون وکم چې دا کار ته سلیری ګنټه کې ومکا تب یاد ځان تماشا وکا تاسو حال ز ګورم چې
چې دا ځان ته څه وایي نو په ګنټو به یو دوه نیمې چټاکو هلکي ته ناست دي هو چې صاحب لایي نه دی قربان یې شم داسې دغه اپرېدورونه یې چېرته پوخ سړک یې ولیدو وی چې وباسو اړکو کېړی جومات ته قربان یې شم څنګه د پاکستان د حکومت خوی دې قوم خراب کو تاسو خراب کړو دا زمونږ نوکران دي وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن وہی زخدے دخاور دیوان ممما او ستا په کور د چراغان جوړي ولې ته د کومې مور بچې والله که دې پرېږدم تاسو پوه شئ نو عزیزانو مطالبو خبره نشته صفا ووایئ چې یا اوبه غواړو په لوړګي کې په هر یو کور کې او یا رانه خدای راستي که د تورخم د جمرود په مزي را تېر شي نه تیریږي به دره خیبر ورته ښیو دره خیبر والا خو دې دا مو ګوري چې هلکه زمونږ ښځو په خیبر کې زه ځم ستاسو ښځو داسې کړي او منګي په سري کړي که نه کړي شرمېدلو تاسو پوه شئ نو عرض مې دا چې زما په ملک کې زما د ملک پیداوار نن بجلی زما د ملک پیداوار دی په ما تا ته ګنټې بدې او په اسلام آباد باندې بند نه ولې په ما ته ګنټې بجلی بند دي او ستا کور کې اټومیټک جنریټرې لګېدلې دي چې بجلی لاړه شي اټومیټک جنریټر شروع شي ته به په رڼا کې ناست دی زه به ولې په تیاره کې ناست دی او تاسو خلق نه تاسو به ډېر سمې دي یو سړی چې سارګورې صاحب مخ په پېښور به روان وي بس مازدیګر څه دنیا لوټ را لوټ کوي بیا د شپې غوندې د ګیدړ غوندې کور ته راشي شپه تېره کې سهار بیا وځي نه د ملک غم دی نه د قوم غم دی نه د دین غم دی نه د مذهب غم دی نه د اسلام غم دی تاسو پوه شئ په خبره مونږ به کم و یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي یو زه به څوک نن خو ستا ملک خسی شو دوه اوږې وو په پاکستان کې اوږې پېژنئ لوږې والي لوږې دوه فوجیان او ملیان او پیران ٹھیک شو فوجم تر سپېږمو ډک کړو ملیانو لم دا د سود د زکات پیسې اور مخامخ کړي ٹھیک شو او پیرانو صاحبانو لم د لنګر په شکل کې درې واړه ماړه نو په ایمان ووایئ چې مړه خېټه جنګ کولی شي دا شی دی چې افسر والی مونږ پې د رشوت نامه کېږي چې زه یې والم نو مونږ پې د زکات نامه کېږي او چې بزرګ یې والي په هغې باندې هدیه تحفه پیشکش دا د سود د زکات پیسې نن ستا ملک خسی کېږي لګیا دی په 200 کاله کې پیرنګي اسلام دومره نه و شرمولی لکه په 10 کاله کې چې ضیاءالله کو شرمولو
5 निकाती प्रोग्राम पदेलार रातलम नई रोशनी स्कूल पदे धोखा कवई लगे तासु धोखा केगे नई रोशनी स्कूल राश अस्ताद एजेंट से दा बीए एमए अलकानु गोरा क्लर्की वर्ता न मिलावी बाबू गिलत वर्ता न मिलावीगी नु कन्नई रोशनी स्कूल की स्पिनगिरे तो प ABCD बांधे पोई के नो पद बच सके सत मरल स्कीम दायरा इस्ते दे खलक दर पदर खावरे पर सरवर पसी गिरजी जी वो मरले रहते वेली मालू वो मरले दाट के बुटोम करे हो कि जबर रोटी कपड़ा मकान खल्क तवर कोम लाड़ो तोरो खावरो तने चाला रोटाए वर्कड़ाओ ने रोटी वर्कड़ाओ ने मकान वर्क दगा से द सत मरल स्कीम हम दे दा वक्ती तौर नगारी दी सेबारी हो चिरा दी डब 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 द चौकियातगार मदारियान दी पेटारी खेर खल्को तवई दे पेटार के दा से मार दे चे 200 XP दी और सलूर खुली दी और अते वगुन दी तासु HD की बच्ची ददे मार दवाज देना माँ दा दारू जोड़ खड़ी दी चे दादार मरज इलाज दे कीमत सिर्फ 5 रुपए आ दारू चे पखल को खर्च कीजिए पेटार न सर ले के आगे की दुमरा चमचूरे हूं दागा दे चौकियातगार मदारियान कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों में जुबा पे दिल का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा जुबा पे दिल का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में पजबा इस्लाम 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 और पसरुनु की द कुफ्र बाजारू न जोड़ जुबा पे दिल का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में पजबद इस्लाम ना रहे औ पसरुनु के द कुफ्र बाजारू न जोड़ दी वही दागद रसूलुल्लाह द जमाने मुनाफिकान दी चे पत्रख के बेबुतान निवली हो वलाड़ ब पैगंबर पसे पमांजो इस्लाम 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 से शेदे अजीजानो पकुलाओ वगुन और द पाकिस्तान तबाई माता दास रणाकारी लकदारणा और पकम्मल के चिद कुरान और द हदीस द मुहम्मद रसूलुल्लाह होंदे कानून मौजूद हुई और दागा मल्क फैसले द पेरंगी पर कानून की गया गा मल्क बतबा की गया और घर की गई कुरान को दे कानून मौजूद और उस्ताद मल्क फैसले द पेरंगी पर कानून की उस्ताद द पॉलिटिकल कानून तरुसा द पेरंगी कानून दे कर तरुसा ब्याता सुकौम मशरान द हुकूमत अफसरान पैसे फैसले द मल्क पर रिश्वत कई और उस्ताद कौम मलकाने पर पस कई पसे कई पस पस से दा पस दी दा पसस्ता द मोर पर दाज के रागले कदता सुप्रेदम जब पाकिस्तान के द ईरान गुंदे इनकलाब वाड़म द ईरान
احسان دے چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه والله کدا 1 کروڑه د سړي زامن شي 2 کورونه ورانی دي او ورته 10,000 په 70 راوړه او 10,000 ته راوړه 2 کلی تباہ کېږي 10,000 په 70 راوړه او 10,000 په 70 راوړه پاکستان افسران مونږ غریبان کافران کړي دي چې پر رشوت فیصله کوي ستا د ملک دا مشران مسلمانان دي دا غټي غټي کولې چې په سر زمون په دره کې عزت درې اوسیدونکو زمون په دره کې هغه ورځ زما د ځمکې جرګه کړې ده او هغه ملکانو 100,000 روپۍ زما د تر د زوی نه اغستې دي او 100,000 د بل نه واغستې مالا لکه دا ولې وی چې استاد چې دا ونه کو څه به خورو مالزمون والله کو درېوالو ملکانو پرېږده چې تاسو نه مې پرتګونه نه ویستي او په لوړ او په سمه مې په شرمونو نه یې شرموي بېغیرتو تاسو خلق ولې ګرموئ نورو خلقو ته بد ولې وایي ولې خدایو غول دی افسر په کرسۍ کې ناست وې خوړه او تاسو جرګه په میدان کې پسمکه کې ناستې غوله مو خوړه دغه غول دی چې ته مردار شي زه د قبر سره ناستم یا د جنازې سره او صاحب دغه غول دی زه بیا د سقاط په شکل کې خورم ته مردار پروت خدای وې یا الله تواره جنتونه نه وای خدای بیری غرقه کې د کور وران دا پلیت مردار دا پودری دا شرابی دا غل دا ډاکو دا د قوم او د ملک تیکو خوړلو والا پودرو په پیسو کې چې ته زکات وباسې او ما ته راکې په دغه پیسو به تازه وبخلی شم وای شراب نن اعلی شراب ستا په قبایلو کې خرڅېږي ورشي جمرود او دره دا ډیپو دی لوړګي نه خبر نه ډیپوی دی دا شراب خرڅونکې پلیت چې مردار شي او صاحبان راغلي دي دوا وکړه چې خدای یې بخښي ما ښه زه چې لاړ شم درې ته دوا وکړه چې خدای بخښي ورته دعا وکړي چې یا الله په څلور بولي کې قبر د لړمانو تنور کې قبر د اور تنور کې دا د قوم او د ملک او د ملت دشمن ستا سقاط ما په زندګۍ کې سقاطونه او زکاتونه د چا نه دي اغستې په زندګۍ کې مزدوري مې کړې ده تجارت مې کړې محنت مې کړې تر ننه پورې کوم توکړې برید ګرځم والله که د ضیاءالحق دغه پورې ښځې پروا م لرم محنت کوم زه چې خپله روټۍ خورم ستا څه پروا کوم ستا د دې خیبر یو څو مالدار دي ما ته وایي چې مونږ له په ښه نظر نه ګورم زه ستا څه پروا نه د روټۍ تبهدار دی نه یم د جامو دی نه یم د پیسو دی نه یم د څادر دی نه یم زه تا له ولې به راځم رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه ووی چې کله کله زما دربار ته راځه هغه وی زه وی او ورته نل پترخ کې مې جانال پلاس کې مې جام دے نل پترخ کې مې جانال پلاس کې مې جام دے زکه اورنګ د زمانه زما غلام دے اورنګزیب بادشاہ زد محمد رسول الله تصویر پترخ کې ګرځوم پزړه کې ګرځوم
او د مایو جام پلاس کې ګرځوم اورنګزیبا والله زتا خپل غلام ګڼما نو غلام چرېم گویا کې قربان آقا غلام ته ناراضي ته زما غلام یې زه به ولې تا ته راځم نو عزیزانو عرض مې دا و چې غوږونه کلاو کوي غوږونه کلاو کوي نن ستا په ملک کې څومره فتنې او فساد چې مونږ خلقو په دې قوم کې د دین په نامه چولې دي دومره فساد او فتنې په مقدس مکه بل ځای کې نشته مونږ چولې تاسو قوم مونږ هم د دین پرنګ کې دوکه کوو مونږ ستا دا عقیده ده چې کدی بجلیګر مولا عالمې څه ور نه کړه نو جوړ زغر کې داسې وایي که چې قربان دې شم داونه به مې نه وبه دلته یو بزرګ مونږ سره ناستو نو یو درېوال دا پیراواله پرېږدی را هغه 15 روپۍ ورکړي چې قربان دې شم صاحب داونه به مې نه وباس یا الله دا کامیاب کا خدای دا کامیاب کا او چې هغه پرېږدی لاړو لاس مې والا تاو کړه 15 روپۍ مې ترې واخېستې ما ته ما خدای دې خونه ورانه که ما ته وې ما پرېږدم دې نه به د 3 روپو مټیې راوغوښته او 2 روپو چای مال عزیز زما او پیسې تاله درکړي دا خدای دا پرېږدي ورکه ما مونږ له خو یې انعام رانه کړه کلاو غوږونه کوي کلاو د دین پرنګ نن خلق وای چې دیوبند علما چې دي دا اولیاء نه مني بزرگان نه مني پیران نه مني ٹھیک ده د دیوبند علما اولیاء نه مني بزرگان نه مني پیران نه مني په کلاو غوږونو بیا واوره کم عالم چې اولیاء نه مني بزرگان نه مني کرامت د اولیاء نه مني هغه عالم مسلمان هم نه دی خبر خلاصه شو اوس کدا چې څوک بیا راغی دا د طاهر القادری خبر وکړه طاهر القادری مادری نشتا دا سوچا سمجھ سکیم دے د ضیاء الحق دا د پیرنګیانو شاګرد دی پیرنګي اصول داو چې قوم جنگوا او حکومت کوا دا د پیرنګي اصول چې قوم جنگوا او حکومت کوا ضیاء الحق شیعہ سنی فساد دیوبندی بریلی فساد دا ضیاء الحق قصدن جوړ کړي دي چې دا قوم او مليان او پیران سرنختی وي چې ماته مخه نه زما په خبرو پوهیږي د دیوبند علما په خدای قسم چې ژوندي اولیاء مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه د زمکه په سربا د اشرف علي عمره ولی پیدا نشي دا غيو کرامت درته وای د پیرانو روټي خلاص مليان پیدا کړی روټي خلاص کنه جی ناغیلا پاسې جوړونو کرامت دا رحمتونو ډېره دا پلانې ماخا کرامت زدر دو کرامت خو اول تاسو پیژنئ نه معجزه پیژنئ نه بیا معجزه او کرامت کې فرق پیژنئ نه چې معجزه څه ته وایي او کرامت څه ته راشي کنه تاسو دا د لوړګي خلق کم از کم دا بازار سره جوخت چي لوی عالم تاسو په دې جمعات کې خطیب او امام دی
لوی عالم خدای بندگانو کبل وخت وزګار نه یي د شپې خو وزګار یي دا فرقونه خو ته زده کوي چې معجزه څه ته وایي پیغمبر څه ته وایي رسول څه ته وایي نبی څه ته وایي کتاب څه ته وایي قرآن څه ته وایي بیا قرآن ته قرآن ولې وایي دا فرق درځي